په سویلي وزیرستان وانا کې د متحده سیاسي پارټۍ د ډي سي مسرت زمان ورسره د ډي پی او طاهرشاه سره په 11 بجې باندې یوه جرګه وکړه. په جرګه کې په امن او امان او په اغوا کول باندې خبرې وشوې. پرون چې کوم د پیپلز پارټۍ جنرال سکرټري عمران اغوا شوی و، جرګې په ډي سي باندې د ډي سي ته دا خبره وکړه چې عمران د زر نظر بازیاب کړی شي او چې کوم اغوا شوي خلک دي هغه د بازیاب شي، ولې چې امن او امان برقرار ساتل د حکومت کار دی. په دې موقع باندې ډي پی او طاهرشاه جرګې ته ووی چې د مازدیګر 5 بجې پوره به ما ته ټیم راکوئ، 5 بجې نه پس به موږ او تاسو بیا یو ځل سره کینو. خو دلته د خوشحالۍ خبره دغه ده چې جرګه پاسېده، په 4 بجې باندې عمران کور ته روغ رمټ راغی. د عمران په خوشحالۍ کې د ده کور ته ډېر خلک راغلي وو، خو عمران په خوله څه نه وی، خو په سترګې کې ډېرې ګیلې پراتې وي. ظفر وزیر، شال نیوز، سویلي وزیرستان، وانا.